خیر ښېګڼه یوه دیني فریضه ده. خیریه فعالیتونه د روژې په میاشت کې څو چنده ثواب لري. د خیریه بنسټونو د مسؤلینو په خبره چې له خیر او ښېګڼې یې موخه د بېوزلو وګړو لاسنیوی او پر څېره یې مسکا راوستل دي. هدف خو مو دا دی چې دلته د مریضان څوک راولي. دا اصلا د الهبات شفاخانه ده او په دې ځای کې اکثر هغه کسان راځي چې دوی دلته مریضان لري. زیاتره دومره ناتوانه دي چې دوی حتی هغه د لارې بیرته تګ کرا نه لري. د روژه ماتي خو لا پرېږده او متاسفانه په اوسني شرایطو کې هغه امکانات هم دومره نشته. موږ وغوښتل چې د پایوازانو دپاره بالاخره دوی مسافر دي، د دوی دپاره روژه ماتي اماده کړو. شعار خو اکثره دوستانو ملګري تر ټولو لویه ارزو مې په ژوند کې دا ده چې یو دردېدلی افغان راته مسکی شي او شعار مو هم دا و چې مسکا دې پر موږ حق ده وطنداره. دغه راز د یاد خیریه بنسټ د مسؤلینو په خبره چې دوی هره ورځ له 3 تر 1500 وګړو ته روژه ماتی تیاروي او ترڅنګ یې له لسګونو کورنیو سره خوراکي او نغدي مرستې هم کوي. دوی پلان لري چې د خپلو مرستو دغه لړۍ د هیواد تر ځینو لیرې پرتو ولایتونو هم وغځوي. اول کې خو زموږ تصمیم دا و چې 200 نفرو ته موږ روژه ماتی دلته آماده کړو، نو الحمدلله زیاتېدل 500 نفرو ته زموږ تعداد ورسېدله. انشاءالله دا پروګرام خو موږ تر روژې تر اخره پورې لرو او په نورو ولایتو کې د نږدې چې د په دوی کې خوراکي موادو توزیع لرو. الحمدلله اوس شپتو کورنۍ ته مخکې د اول پروژه وکړ. هیوادوال د خیریه بنسټونو له فعالیتونو خوښ او هرکلی یې کوي. د دوی په خبره دا به وکولی شي په هیواد کې د اړمنو او بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي، هغه چې د اقتصادي مشکلاتو له امله نشي کولی ځان او کورنیو ته نفقه برابره کړي. د وضعیت خراب دی، غربان راغلی او دلته د حاجي صاحب خیراتونه موږ ولیدل، ډېر پرې خوشحاله کېږو. پروردګار دې نور هم توفیق ورکړي چې دې قام ته د خدمت کړي او دا ډوډۍ ورکړي. خوشحاله په دې یو چې دلته داسې خلک شته چې هغه بیخي د روژه ماتي ته د جوړولو او د پخلي او د لاسرسی نه لري، خو ډېر زیات خوشحاله چې د بېوزله ولس او د بېوزله خلکو دپاره زمینه برابره شوې ده. خوشحال ټول مسلمانان خوشحاله، خدای دې د روژه ماته خیرات خدای سیسه قبول کړي. په افغانستان کې د کارونو نشتوالی، کمزوری اقتصاد، د روژې میاشت، د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو ورځ تر بلې لوړېدل هغه عوامل دي چې د دغه هیواد خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو خبره بیا دا ده چې د بهرنیو هیوادونو د بشري مرستو ترڅنګ په هیواد کې دننه یو شمېر خیریه بنسټونه فعال دي چې د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوی او ورسره مرستې ترسره کوي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.